سورة الرحمن اکثر زمونږ دا خلک یې تلاوت ډېر زیات کوي او بلکې بعضو ته پکې یاد هم دی زباني او ډېر خوندور صورت دی سورة الرحمن او هغه نعمتونه پکې الله رب العزت ذکر کړي دي چې هغه انسانانو او پیریانو ته ورکړي دي. زه تاسو ته ډېره مزیداره خبره ذکر کومه او ډېره فایدهمنه. کله چې دا صورت شروع کېږي داسې الرحمن بې حده مهربانه ذات، بیا د هغه مهربانیانې ذکر کېږي. دغه نعمتونه چې کوم الله موږ له راکړي دا ټول د هغه مهرباني ده، ټوله د هغه مهرباني ده او ټول د هغه رحم او کرم دی. نو الرحمن علم القرآن خلق الانسان. وی رحمان ذات بې حده مهربانه چې قرآن یې ښوولی دی، د قرآن ښودنه یې کړې ده او انسان یې پیدا کړی دی. دلته یو سوال زړه ته راځي او هغه دا چې د انسان د پیدایش خو مخکې دی، نو ولې د قرآن د ښودنه مخکې ذکر کوي؟ جواب د هغې دا ګوره یاد ساتئ چې قرآن هغه ژوند د روح دی، هغه ژوند د زړه دی. هر چې پیدایش دی نو دا ژوند د بدن دی او چې کله بدن بې د روح یا بې سای، روح پکې نه وي، سا پکې نه وي، نو دغه بدن به وپایي. ځکه هغه څه مخکې کړو چې هغه د روح سره تعلق ساتي، هغې سره زړه ژوند دی، روح ژوند دی، هغه د الله رب العزت قرآن او هغه د وحي ده. په هغې پسې بیا د بدن مسله راځي. نو خبره مې دا کوله تاسو ته چې خپل زړونه ژوندي کوي په دې قرآن سره، خپل روح ژوندی کوي په دې قرآن سره، د دې قرآن سره تعلق جوړ کوي، روزانه تلاوت کوئ. دا موبایل او دا انټرنیټ او دا سوشل میډیا چې کله عام شوي ده، د ډېرو خلکو نه، د ډېرو نه د قرآن کریم تلاوت، د قرآن کریم یادول، د قرآن کریم د تلاوت اورېدل دا ترې پاتې شوي دي. واپس شئ د خپل رب دې کتاب ته، تلاوت یې کوئ، سوچ پکې کوئ، ترجمه او تفسیر ځان یې زده کوئ، یادوئ یې، بچو ته یې وښایئ، کور کې خپلو خپلوانو ته وښایئ. د دې په ښوو کې بل ته مرسته پکې کوئ. هره طریقه باندې چې ته د رب العالمین دا کتاب یا داسې ووایي چې دا وحي قرآن او حدیث هغه ته بل چا ته رسولی شي ویې رسوه او دې سره به دې زړه هم ژوندی شي، دې سره به دې روح هم ژوندی شي او د ژوند هغه ښایست به وینې، هغه خوند به وڅکې چې کله د دې کتاب سره دې تعلق وي که نه، نو د ژوند چې کوم خونې تپوس یې مه کوه. الله رب العزت دې موږ په قرآن باندې پوه کړي. الله رب العزت دې موږ له د قرآن د زده کولو او نورو ته د ښوو توفیق راکړي.